په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په واتساپ کې آټو ډاونلوډ باندې، یعنې تاسو ته کوم ملګری مو کومه ویډیو یا هم کوم عکس راولېږي او تاسو هغه واتساپ کې اتوماتیک ډاونلوډېږي، ګیلري سره ډاونلوډېږي. یعنې تاسو هغه څنګه بندولی شئ، تاسو ته چې کوم ملګری کومه ویډیو یا هم کوم عکس راولېږي هغه تاسو سره اتوماتیک ډاونلوډ شي، ګیلري ته راسي او تاسو نه غواړئ چې هغه تاسو سره ډاونلوډ شي. نو تاسو هغه څنګه بندولی شئ، ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو ته آخر وګورئ تر څو دغه طریقه یاده کړئ. نو دوستانو وخت هم نه نیسم، ویډیو شروع کېدو نه مخکې ویډیو لایک کړئ نه ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړئ، چینل هر وخت درسره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسېږي. نو دوستان تاسو کتلی شئ دغه ویډیوګانې ما سره ډاونلوډ نه دي، یعنې که زه وغواړم چې دغه اتوماتیک ډاونلوډ شي نو هلته اتوماتیک هغه اپشن چې کوم ده هغه ما بند کړی ده. نو دوستانو دغه به تاسو دغه سیټینګ فالو کړئ، یعنې تاسو به ویډیو ته آخر وګورئ تر څو دغه طریقه یاده کړئ. نو دوستان تاسو کله واتساپ ته راغلی بیا کوچ کې په دې درې ټکو باندې کلیک وکړئ. دوستان تاسو ښکاري دغه درې ټکو باندې به کلیک وکړئ. دوستان تاسو کتلی شئ په دې درې ټکو باندې به کلیک وکړئ. بیا به دوستان دلته په سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ. تاسو کتلی شئ په سیټینګ باندې چې کله کلیک وکړو دلته به دوستان سټوریج اینډ ډیټا ده، په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به دوستان تاسو سره دا اپشن نه راسي. نو دغه دوستان تاسو سره اون دي، دغه به ټول آف کړئ. دوستان تاسو کتلی شئ دغه به ټول آف کړئ. کله چې آف کړو دلته به دوستان تاسو راسي دغه به آف کړئ. بیا په اوکې باندې کلیک کړئ، دغه به ټول آف کړئ. دغه به ټول اپشنان به دوستان تاسو دغه ټیک مارک چې کوم دي دغه به ټول ټیک مارک کړئ، یعنې دغه خانې به ټولې تشې کړئ. کله چې تشې کړئ اوکې اپشن باندې به کلیک وکړئ نو تاسو سره بیا کومه ویډیو یا هم کوم عکس کوم وایس میسیج به تاسو سره نه ډاونلوډېږي. نو دوستانو دا ډېره اسانه طریقه ده او تاسو خپل د انټرنیټ ام بي هم مصرف په دغې طریقې سره کمولی شئ. نو دوستانو ډېره اسانه طریقه ده. خدای وکړي چې د ویډیو مو راسره ته آخره کتلئ، ویډیو لایک کړئ نه ویډیو درسره لایک کړئ، چینل هم یې سبسکرایب کړئ، چینل هر وخت درسره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسېږي. نو ملاوي به په داسې نورو ویډیوګانو کې ښاد، اباد او بریالي اوسېږئ. د خدای